سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې به تاسو اوازه اورېدلې اوسئ چې حنیف اتمر بیا پخواني جهادي او هغه د اشرارو چې کوم قومندانان وه دغې سره راټول کړي دي او نوې جبهه یې خلاصه کړې ده او د دې جبهې د خلاصون سره دوی غواړي چې د اوسني چارواکو سره یې یو هوکړې ته ورسېږي، که هوکړې ته ونه رسېږي د جګړې ته مخه وکړي، که هر څه کوي دا به په راتلونکي کې د دوی پلان واوسي. که څه دغه ټولنه جوړه سوې ده، دغه سیاسي ټولنه جوړه سوې ده، مګر دا کوم جهادي رهبران چې هغه دوستم دی، هغه محقق دی، هغه خلیلي دی، هغه قانوني دی، هغه عطا محمد نور دی، هغه د مسعود تروریستي کورنۍ غړي دي، دغه ټوله دومره پر اتمر باندې باور نه لري، مګر بیا هم ورسره یو ځای دي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې اتمر څه پلان لري او څه غواړي چې د دوی خلکو سره وکړي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرېږو. ګوره، لومړی په 2001 کال ته ځو چې کله هم امریکایان راغله افغانستان ته، خپل د ناټو همکارانو سره راغله، په افغانستان باندې حمله یې وکړه، افغانستان ته راغله او په افغانستان کې د شمالي ټلوالې سره خپل اړیکې جوړې کړي او شمالي ټلوالې سره هم چې اړیکې جوړې کړي، خو مطلب یې درلودله. په هغه وخت کې د بعضو مرکو په اساس باندې چې اوس هم د بعضو کسانو مرکې په یوټیوب کې سته، امریکایانو خپل استازي هم هغه وخت ملا محمد عمر ته ور واستوله، ویلو چې یاره موږ ته بدخشان کې هډه راکړه، په فلاني او فلاني ځای کې هډه راکړه، ستاسو حکومت به موږ په رسمیت وپېژنو، جنجال به خلاص اوسي، هر څه موضوع خلاص، یو جرګې جوړه کړه، موضوع حلېږي. خو هغه وخت کې ملا محمد عمر هم دا خبر راته کړې وه، نه موږ یې نه منو. خو وروسته دوی بیا دغه ګروپ تللی وی، دا څه ته تللی وی، دغه احمد شاه مسعود ته تللی وه. احمد شاه مسعود ته تللی وه، احمد شاه مسعود ته ویلي وه که تاسو یو موافقه وکړئ چې د امریکایانو هډې په افغانستان ته راسي، موږ تاسو په قدرت ته رسو او طالبان ته به شکست ورکو او نور موضوع به حل وسي. خو هلته احمد شاه مسعود هم موافقه کړې نه وه، ویلي وه چې نه، زه خارجي ته اجازه نه ورکوم په خپل وطن کې. نو دا د دواړو ګروپونو مشران چې هغه وخت دوه، یو حاکم ګروپ او بل مخالف ګروپ په افغانستان کې دواړو جګړې کوله، دغه دواړو ګروپونو په هغه وخت کې دوی دغه موضوع رد کړې ول، نه یې غواړم. خو خلاصه وروسته یو موافقې ته سره ورسېدل د شمالي ټلوال د بعضې مشران سره، احمد شاه مسعود یې هیله منځ یوړلو او راغلو، پر طالبان یې حمله وکړه او دا سره امریکایان راغله افغانستان ته ورننوتل خپل د ناټو د ټیم سره. دلته د بعضې شمالي ټلوالو لکه عطا محمد نور، لکه قاسم فهیم، لکه دوستم، لکه همدا څو کسان څخه امریکایانو لږ غوښتنې درلودلې او هغه غوښتنې هم همدا وه چې یاره مرکزي اسیا هېوادو کې ته څومره قدرت لرئ، څومره کولی شئ چې هغه پلانونه هلته تطبیق کوي. خو هلته دا څه قاسم فهیم هم ویلي وو چې یاره زه خو بلکل زه هر څه کولی شم، ځکه چې هلته زموږ تاجکان پرته دي، او عطا محمد نور هم خپل لاس په پټاکه ویشتې وه او همدا ډول رشید دوستم هم ویلي چې زه په ازبکستان کې لوی لاس لرم، دا هر څه. خو وروسته دا خلک امریکایان چې راغله دې خلکو ته یو ډېره لویه بودیجه په لاس ورکړه. که ستاسو په یاد اوسي، قاسم فهیم په دغه ټولو شمالي ټلوالو کې یو تر ټولو شتمن سړی قاسم فهیم و. بیا وروسته تر هغه عطا محمد نور تر ټولو شتمن کس و. دا دوه کسان چې ډېر شتمن وه او دوستم ته وګورو دی هم شتمن و. دې خلکو ته ډېر پیسې، ډېر امکانات په دې خاطر ورکړل سوه تر څو هغه کوم پلانونه چې ویل سوي هغه تطبیق کړي. مګر دا خلک ډېر ساده وه، دا خلک ډېر ساده وه، پیسې یې واخیستله، مګر دې فکر کولی چې یاره موږ به امریکایان خطا به سو او امریکایان سره به دوکه وکړو او امریکایان څخه دا پیسې واخلو، بلا موضوع ختمه سي. خو وروسته امریکایان چې وکتل چې دا خلک دومره پیسې موږ څخه واخیستله، هېڅ کار یې هم ونه کړلو، خو په یو ډول برته یو څه پیسې ځینې واخیستل، یو څه پیسې ورته پاتې سوې او دا وارې کې دوی د قدرت څخه کرار لرې کړه. په دې منځ کې وګوره، په دې منځ کې بعضې کسان چې د دغه پلانو مخالفتونه کوله، دا خپله شمالي ټلوالې له منځه یوړه، لکه داود و سید چې شی ویه
چې دا استاد جلال خپل خو په مرکه کې دا خبرې کړې دي چې دغه ټول ترورونه خپل شمالي چلوالي چې هغه مسعود کورنۍ وه او همداسې د شمالي چلوالي څو کسان وه دغه کسانو په خپل پلانو باندې دا کوم خاص کسان چې د دوی بعضې ځایو کې مخالفتونه کوله دا یې واخیستل که څه د دوی خپل تاجکان وه د دوی خپل قومندانان وه د دوی خپل د ډلې وه د دوی خپل د جمعیت ګوند وه خو دا یې پسې واخیستل ځکه چې د دوی د پلانو خنډ ګرځېدل دغه ټوله کیسه چې سره راټول کړو دا ورکې امریکایانو چې څه پلانونه ورکول دوی نسبت چې په سیمه کې تطبیق کړي دا ورپسې دا خلک یې واخیستل او وروسته یې ولسمشر غني راوړلو ولسمشر غني چې راوړلو هغه د بعضې نیکټایي پوشانې چې غرب کې لیدلي وه همدا د غرب کې هغه نیکټایي پوشان یې راوړل دوی ته یې وویل چې یاره کوم شی چې موږ تاسو ته وایو په افغانستان او په سیمه کې تاسو تطبیق کوئ که مشکل پیدا سو یو ټکټ ته اخلو راسئ واشنګټن ته هلته ځانونه ورسوئ موضوع ختمه ده تاسو په امن کې اوسئ خو دلته چې راغله وروره ما نه په دا بله ورځ کې پوتین خپل استازي واستول شي جنګ پې خپل استازي واستول او شي وبېروله نه پخواني اشرارو دا پلان وسوده تطبیق کړي نه د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې د نیکټایي پوشان وسوده چې دا تطبیق کړي خو وروسته دا دواړه پسې واخیستل او دا چې پسې واخیستله طالبان راغله اوس طالبان چې راغله دغه د هغه وخت څخه امریکایان غواړي چې پر دوی باندې پانګونې وکړي په شمالي چلوالي باندې ځکه چې د ضرورت ورته لري په بعضو ځایو کې دوی کله کله تلي د دغه تللو کیسه زه اوس تاسو ته واخلم دا خلک چې حکومت نسکور سو د خلکو ډېر لافې پټاکې وال ډېر چغې پغې والې او د احمد مسعود لاړې فرانسویان ته یې وویل چې یاره پیسې راکړه زه حکومت د طالبانو حکومت په دا یوه اونۍ کې سقوط کوم بیا پسې ویل په یو میاشت کې کوم بیا پسې ویل په درو میاشت کوم بیا پسې ویل په یو کال کې کوم خو خبره اوس لاړې 15 کاله وسوه خو تر اوسه پورې یو پوسته هم ونسوله چې ونیسي دا و چې دلته د غربیان پر دې باندې پوه چې دا خلک ډېر سادهګان دي دوی واخیستل یو ترازو کې دی وتلله چې د دوی سیاسي وزن څو دی په هغه خاطر باندې څه وکړه دا څه ته یې وویلو محب ته یې ویل ورته یو ساده جلسه جوړه کړه یو ساده جلسه جوړه کړه وګوره چې دغه مشران چې دا کوم کسان چې دومره ځانونه غټ بولي دا دغه ستا یو رشخندي جلسې ته دا ځانونه رسي که نه رسي دا و چې محب یو کوچنۍ یو وړه جلسه جوړه کړه په انګلستان کې دغه و چې دغه جلسې نوم یې چې واورېدی که هغه احمد مسعود که هغه عطا محمد نور د آنلاین ډول ځان یې ورسوئ یونس قانوني ځان یې په ژوندۍ بڼه ورسوئ دا بل ځان یې په ژوندۍ بڼه ورسوئ بل په آنلاین ډول باندې بل بیا خپل استازي ور واستولی یو ډېره ساده جلسه چې د حکومت د جمهوریت چې کله هم سقوط شوی د هغه 2-3 میاشتې وروسته دا موضوع ستاسو په یاد ده چې عبدالله محب په انګلستان کې یو جلسهګاه کې جوړه کړه دا و چې دا ټول خلک ورپسې وځغاستل دغه موضوع بیا نستون عدلي هم د یو ورځ کې په ټوکي کې دا یې وویلولو چې همدغه موضوع دا ډېر ښه سیاسي موضوع نادري صاحب په ډېره ټوکي کې دا خبرې وکړه ول یو عادي مجلس یې جوړ کړي ول تاسو ټول په ځغاست دی دا په اصل کې په هغه ورځ کې هم دوی ته یو ترازو یې پرې شوی د دوی هغه اندازه یې وښول چې دا خلک څومره سیاست یې زده کړی دی دا خلک څومره سیاسي لوبې کولی شي دوی په سیاست باندې څومره پوهېږي دوی د خپل وزن څومره ساتلی شي دوی په هغه ورځ کې دا یې وتلله وروسته د دغه تللو کې دا خلک ناکامه سوه او دا خلک خپل وزن معلوم کړ چې یاره دا خو د یو عادي رشخندي مجلس دپاره هم دلې په ځغاستو روان دي چې ها ژر که بس په رښتیا به حکومت سقوط سي بیا به بل حکومت جوړ سي بیا به موږ په هماغه زورواکي او لنډغریان چې موږ په جمهوریت کې درلود بیا به موږ ته ورسېږي یعنې دلته غربیانو دا خلک یې وسنجوله ویتلله تحلیل یې کړل ارزیابي یې کړه دا وایي کې پوه شو چې دا خلک په هیڅ هم نه ارزي او دلې ناحقه پر دوی باندې پانګونه باید ونه کړو اوس دا کلونه تیر سو بیا دا د څو ګروپونه جوړ سوه چې اوس 122 ګروپو ته رسېدلي د دوی لست نو دا 122 په ګروپونه یې جوړ کړي دي چې ها موږ داسې کوو یا هره ورځ کې وایي چې یاره په فلاني کې ځای حمله وسوه نه عکس ته نه یو ویډیو شته نه شی شته بس په فیسبوک کې هره ورځ کې آنلاین مقامات روان دی بس هره ورځ کې پوسټونه کوي خو دا و چې دلته غربیانو یو ترازو بیا پرې شوی که زه تاسو ته وایم چې اتمر یو ترازو دی باور وکړئ په دې باندې ځکه چې اتمر خپله اتمر او محب که هغه محب و که هغه اتمر و که هغه مثلا اسپانتا و دا کوم کسان چې په داسې کې د حمیت شورا سلاکار په حیث باندې په افغانستان کې وظیفه یې ترسره کړې ده
دا خلک داسې ضعیف خلک نه وو چې مثلا د کلیو بانډو څخه یو کس څخه یو څو کتاب یې لوستی اوسي ولا دا سړی ډېر فهمیده دی دا دراسې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار دی چې د افغانستان په درد باندې پوهېږي نه دا خلک وشاته یو بل حلقې تړلي وه او هغه حلقې ډېرې قوي حلقې وي او تاسو ته معلومیږي چې دا حلقې د کوم ملکو د خوا کنټرولېده اسفانتا د کوم ملک کنټرولېده محب د کوم ځای کنټرولېده سویچونه د چا په لاس کې وه اتمر د چا په لاس کې ویه خو برته چې دا موضوع سره راتلونکي برته دا سویچونه هغه امریکا او ناټو ته سره رسېږي دا هماغه موضوع ده اوس د محب ترازو چې پرېښول سو هغه هم د همدغه غربیانو د خوا پرېښول سو چې دا خلک یې وتلل او دا خلک په کښې کې خپل ځانونه یې سپک کړه او خپل کوم یو مصنوي ارزښت چې ځان ته جوړ کړی هغه یې برته خاورې کړلو اوس راغلی په دې ترازو کې دا یې کښېښوله په دې ترازو کې دا غربیان بیا غواړي چې دا احمد محمود بیچارکیان چې د هر ورځ کې د 4 کاله سوشل میډیا یې په سر اخیستې ده او دلته د پاکستان استخبارات ورته لابیګري کوي په غربي هیوادو کې چې دا خلک هوښیاران سوي دي دا خلک په لاره برابر سوي دي بس یو څه پانګونه پر دوی وکړي یو څه پیسې ورته ورکړي بس افغانستان ته وریله کوي په اصل کې پاکستان چې دی پاکستان په اصل کې داسې یو افغانستان غواړي چې په هر ولایت کې په هر کوڅه کې لکه څنګه چې په جمهوریت کې چې په هر کوڅه کې وایم ولایتي شورا وکیل ځان ته ولسمشر اوسي وکیل د پارلمان ځان ته ولسمشر اوسي والي ځان ته ولسمشر اوسي ګمرک رئیس ځان ته ولسمشر اوسي هر یو خپلواک اوسي هر یو ملک الطوایفي اوسي چې ستره کمزوري اوس هغه اما پاکستان داسې افغانستان غواړي پاکستان یو موټی افغانستان نه غواړي چې د یوې منبع څخه کنټرول شي نو د همدې خاطره پاکستان دوی ته لابګیري ډېره وکړه او غربیان تر دې ځای ورسېدل چې موږ باید د پاکستان خبرې باندې یو غور وکړو اوس د پاکستان پر خبرو باندې د غور په خاطر باندې سړی راوی ترازوی کوي سړی راوی ترازوی کوي اوس یې ویلو چې یاره اتمر صاحب راغلی دی یو بله ټولنه جوړوي دا ټولنې د طالبانو حکومت نه سکوره کېږي هوبالانو بیا ځو کابل ته ځي دا خلک بیا په ځغاستو راغله دا خلک بیا سره راټول سو بیا ویلو چې یاره دغه اتمر چې دی دا زموږ د ژوند کلي ده دا ډېر پوه سړی دی همدغه خلکو ته اتمر په ټاکنو کې معلوم نه سو همدغه قانوني ځان سره واخیستی همدغه محقق ځان څخه واخیستی د شمالي ټلوالې چې کوم پلان د ولسمشر غني پر ضد باندې جوړ شوی وي همدغه اتمر واخیستل ټول ډړې وړې کړلو دا خلک د هغه څخه درس وانخیستلو نن بیا راغلي د اتمر وشاته ولاړ کیسه هماغه پخوانۍ کیسه ده بس یو څه شکلونه سره اوښتې دي دا کوم خبره هم چې ما وکړه دا خبرې ماتل بل شی ده خو ما اوس تاسو ته لږ په ادبي چوکاټ کې وویلو تاسو پوه شئ یعنې شی هغه شی دی په مقصد یو څه تغیرات پکښې کې راغلي دي په دې مګر تر اوسه پورې هم اصلي هغه خلک دي دا خلک کې هېڅ تغیر راغلی نه دی نو د دغه په خاطر باندې اتمر هم چې دی یو ترازه دی اتمر هم راغلی چې دا خلک وزن کې او د دې وزن هم چې دی د غربي هیوادونو په لاس کې لیکل کېږي چې دا خلک فلانې دا لږ دا سیاسي افکار ځان ته پیدا کړي دي دا سړی چې اوس یو رهبر جوړ شوی دی دا سړی هوښیار شوی دی دا سړی یو څو کتاب ویلی دي دا سړی د سیاست په الفبا باندې پوهېدلی دی دا سړی اوس په افغانستان کې او په سیمې کې وایي چې ځان ته نور شاخونه جوړ کړي نو په دغه خاطر باندې دا یې وزن کړه اوس دغه پوښتنه ده چې د غربي هیوادونو ولې دا هر ورځ کې وزني په څه خاطر یې وزني یا دنې راوړي بیرته افغانستان ته یې راوړي که نه په څه خاطر یې وزني اوس بل خبره په دې باندې زه تاسو په دویم بحث کې پر دې باندې زه تاسو ته وایم چې ولې غربي هیوادونه پر دې باندې دومره ترازو هره ورځ پرېږدي او دا خلک وزن کوي په رښتیا دوی غواړي چې افغانستان ته بیا رسي او بیا واکمن کړي نه په اصل کې دا خلک د بیا واکمني دپاره نه تلي دا خلک یوازې او یوازې د دې لپاره تلي چې وګوره دومره عقل او شعور پرته پیدا شوی دی چې ولاړ شي د چین او روسیې څخه کومک وغواړي که نه که دوی دومره هوښیار سوي وه دومره عقلمند سوي وه او دومره فهمیده سوي وه چې یاره که امریکا ما سره ښه نه کوي زه ځم روسیې خواته ځم زه راشم زه ځم چین ته ځم زه ځم خپل خلک راپورته کوم او زه ځان ته قدرت نیسم امریکا دغه یو وزن ګوري چې دا خلک
دا خلک بلا نشي د بل تر سایې لاندې کښېننئ، د بلې ونې تر سیوري لاندې کښېننئ، که هغه د چین ونه ده، که هغه د روسیې ونه ده، که هغه د هند ونه ده، که هغه د خپل پاکستان یو ونه ده، نو غربي هیوادونه په همدغه خاطر باندې تللي. دا خلک نور په ژوند هم نه واکمني نه واکمني ته راوړي، نه هم د واکمني دغه پرستیژ د دې خلکو سره شته، ځکه چې دوی خپل ځانونه خراب کړل. دومره قدرت یې سوس په لاس درکړلو چې په اوله ورځ کې د یوازې ولسمشر په نوم ولسمشر پښتون کرزی صاحب وویل دا نور خو ټول شمالي ټلوالې وو، که هغه هر وزارت تللی وی شمالي ټلوالې وه، نو دوی په هماغه ځایو کې د هغه فرصت څخه خپل د ځان دپاره هیڅ ګټه پورته نه کړه. دوی خپل د ځان په ضد باندې تخریبونه وکړه، دوی خپل ځانونه یې خراب کړه. هغه پخوا یې ویل بیا کلته چې قدرت په لاس ورکړي اول ځان خپل رشوي، د بل رشه نه وي. نو اوس هم دا خلک ډېر صادقان وه، دا خلک بېسواده وه، دا خلک پخواني اشرار وه، دا پخواني ټوپک سالاران وه. دوی د ټوپک نه بغیر بل په شي باندې هم نه پوهېدل، نه په سیاست پوهېدله. نو اوس دې ورځې کې د اتمر پلان هیڅ شی هم نسته او نه هم بل حکومت جوړیږي، نه حکومت کې راځي ګډون کېږي. د اتمر ټولنه هم د محب هماغه جلسه ده چې د یخو اوبو پر سر باندې نوشته وسوه، لمر راغلی، یخ اوبه سوه، موضوع ختم سوه. نن هم د اتمر موضوع همدغسې ده. تاسو به یو کال بعد ووینئ چې اتمر هم ځینې برته ولاړی، نه دا خلک یې خپل د ځان پسې راټول کړه، نه یو بله جلسه جوړه کړه، نه یو پټکی پر اوسني چارواکو وکړه، نه یو خبرداری د اوسني چارواکو ته ورکړه، هېڅ. فقط راغی دا خلک یې وتړل، دا خلکو خپل وزن معلوم کړه. اوس څو ورځې بعد اتمر برته ځي، خپل انګلستان ته ځي او خپل کور ته ځي، او امریکا کې دی، که انګلستان کې دی، که هر ځای دی، دی خپل ځي خپل کور ته خپل کاروبار شروع کوي، برته هماغه پخوانۍ وظیفه چې وه هماغه دا اوس راغلی یو ترازو باندې. نو هیله مند یم چې یو څه مترلاسه کړي سي. اصلي موضوع همدغه ده. نور چې څه خبرې سوي دي او څه چې تحلیلونه سوي دي، زما اصلي هدف همدغه دی. ما د ډېرو خلکو سره هم چې مشورې وکړې، د ډېرترو نظریات همدغه دی چې حنیف اتمر لکه د حمدالله محب غوندې ترازو او راغی د خلک یې وزن کړه. دا و د نن ویډیو. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.